السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول برته روغ او جوړ صحت په جامه کې وپټه شي. دا د نن نظر ګاز د پښتون یوټیوب چینل ته تاسو راځي. نو دې بوله ویډیو جوړ کړل حاضر شوم ما په دې ویډیو کې تاسو موږ ته زده کوو چې څنګه کولای شو په ډېر اسانۍ سره خپل کمپیوټر له وای فای سره کنیکټ کړو. یعنې دوستانو ډېر ورونه میسج کوي وایي چې کله موږ خپل وای فای یا خپل کمپیوټر وای فای سره کنیکټ کوو نو نشو کولی موږ خپل وای فای له کمپیوټر سره کنیکټ کوو. یعنې دغه مشکل تقریبا داسې زیاتو کسانو ته پیښیږي چې هغوی له دې مشکل سره ډېر مخ دي چې وایي چې کله موږ خپل وای فای آن کړو او کله یې خپل کمپیوټر سره کنیکټ کوو نو هلته زموږ د وای فای وایرلیس یا کوم سیګنل چې دی هغه هم راځي خو ولې چې کله موږ کنیکټ کوو هغه نه کنیکټ کېږي. دوستان خو ما اوس کنیکټډ دی تاسو یې تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ تاسو دوستان داسې وایرلیس همدارنګه په دې شان باندې راځي یعنې سیګنل مو په دې شان باندې راځي د هاسپټ یا وای فای که هغه تاسو د پي ټي سي له لارې نه کوئ که تاسو د موبایل له لارې نه کوئ که تاسو د کمپیوټر موبایل وای فای له لارې نه کوئ نو تاسو سره دا مشکل وي چې دلته سیګنل وکړي خو ولې تاسو کمپیوټر نه ورسره کنیکټ کېږي. نو دوستانو زه شروع کوو څنګه کولی شو خپل کمپیوټر په ډېر اسانۍ سره له وای فای سره کنیکټ کړو. نو ځان ټول نه مخکې تاسو ته درخواست کېږي چې تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست دا کومې ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې سره سبسکرایب بټن سره ووهئ او ورسره خوا کې د بیل ایکن هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته ټولو نه مخکې ورسېږي. دوستانو زه شروع کوم چې څنګه کولی شو موږ خپل وای فای له کمپیوټر سره څنګه کولی شو کنیکټ کړو. دوستانو ټول مخکې به تاسو راشئ کمپیوټر ته دلته به تاسو رایټ کلیک وکړئ منیج ډیوایس ته به راشئ. دوستانو تاسو له دې جنن ته شئ او که تاسو غواړئ له کنټرول پینل هم تللی شئ نو دواړه یو خبره ده. دوستانو کله چې تاسو منیج سیټینګ باندې کلیک وکړو رایټ مو کلیک منیج سیټینګ باندې کلیک وکړو تاسو ته وتلی شي یوه بله دغه راخلاص شي بیکګراوند یا په اصطلاح باندې یا بل کوم ټایپ چې ورته وایي یعنې فرض کړه تاسو ته داسې یو پنجره راخلاصېږي تاسو وینئ مخامخ تاسو ته یو سایټ راخلاصېږي نو دوستانو دا چې کله راخلاص شو نو تاسو به دلته راشئ ټولو مخکې به تاسو دلته راشئ نیټورک اډیپټر ته ورسئ. صحیح ده دوستانو په دې باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو دا لینکونه وینئ په د انټل آر وای فای لینک چې ده تاسو په دې باندې رایټ کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې رایټ کلیک وکړو دا به تاسو څنګه ان انسټال کړئ. کله مو چې ان انسټال کړو دوستانو نو د دې کله زما وای فای خو اوس جوړ ده یعنې دلته تاسو سوالیان ما پرې راغلي ده لږ ضعیفه ده اوس نو زما سیدی اوکې ده نو تاسو به په ان انسټال باندې کلیک وکړئ. کله چې په ان انسټال باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به لږ پروسس وکړئ. کله چې پروسس وکړه نو هغه چې کله فینس شو یا خلاص شو هغه وروسته به دوستانو تاسو ضروري یو وارې کمپیوټر ته ریسټارټ ورکوي یعنې تاسو به کمپیوټر یو وارې دلته راځئ او دلته به د په شټ ډاون باندې یا دلته به کلیک کوئ دوستانو دلته به تاسو کمپیوټر ریسټارټ کړئ. دوستانو دا وه د وای فای د کنیکټ کولو طریقه چې ډېر دوستان له دې مشکل سره مخ دي. تر بلې ویډیو پورې چې زه بیا تاسو سره حاضرېږم نورو ته خدای په امان ښې چارې.